बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल ته خراغلاس موضوع نن زمونږ استاد او انټرنیټ زده کړې باره کې ده. انټرنیټ درې ویډیوګان شوي ده، څلورمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې تاسو ته ځینې د جیمیل سیټینګ ښیم. موږ تاسو به جیمیل سیټینګ کې کار کوو. موضوع څه ده؟ جیمیل سیټینګ. لکه سیټینګ کې ګورئ ډېر کارونه ډېر مختلف کارونه ترسره کیږي، خو زه تاسو ته یو څو شیان هلته وایم چې سیټینګ کې اول موږ څه کوو. لکه اول how to change the Gmail username. username څنګه چینج کوو؟ مثال مې درکو. how to set the profile picture to Gmail account. عکس به څنګه سیټ کوو. how to change the password. password به څنګه چینج کوو. دا خبره موږ سیټینګ کې کوو. لکه زه راځم دلته خپل جیمیل اکاونټ ته راځم، او جیمیل اکاؤنٹ نه دلته راځو یې سیټینګز ته کلیک وکړئ. لیکلي مینیج یور ګوګل اکاؤنٹ، یعنی سیټینګ به تاسو همیشه دې نه کوئ. سیټینګ کې چې کله د جیمیل ګوتې وهئ نو بیا به شئ دلته په څه به کلیک کړئ؟ مینیج یور ګوګل اکاؤنٹ. اول ګورئ ویلکم کمپیوټر ته. مثال زما یوټیوب چینل اردو کې شته دی، دا د هغه په نوم چینل دی. راځم پرسنل انفو ته. اول راځم پرسنل کې شخصي معلومات دي. لکه استاد زما عکس ګورئ، دا عکس زما خوښ نه دی، دا چینج کوم کلیک کا باندې ریشه سلیکټ یور فوټو، بل فوټو ورته انتخاب کا. دیز نه دا پروفایل پکچر زه څه کولی شم؟ چینج کولی شم. بل نیم نوم دیز نه چینج کوو، یعنی دا کوم نوم دی؟ دا د چینل نوم دی. ستا پرسنل نیم هم همدا دی، هم دیز نه څه کولی شي؟ چینج کولی شي. ښه ډیټ آف برث دی، د کې څه ایډیټ کې میل فیمیل. پاسورډ دی، پاسورډ چینج کې، پاسورډ هم چینج کولی شي. خو یو خبره ده چې پاسورډ کله چینج کوئ تاسو نه به زوړ پاسورډ غواړي. مثال ګوره زه دلته زوړ پاسورډ به ورکړم، هله به ما پرېږدي چې زه پاسورډ خپله څه کړم؟ چینج کړم. ګوره دلته به نوی پاسورډ ورکوئ او بیا به دا کنفرم کوئ او په څه به کلیک کوئ؟ چینج پاسورډ. نو دا د پاسورډ چینج کولو طریقه وه. هغې موضوع ته هم راځو چې پاسورډ ډېر شي څنګه به کوو. دا نور ایمیل دی، دا شو، دا زما ایمیل دی. موبایل نمبر دا چینج کوئ، موبایل نمبر هم چینج کولی شي لکه ویریفیکیشن دپاره. ریشل تنو ډیټا اینڈ پرسنلایزیشن دی. ډېر سیټینګز کې زموږ استاد دومره خاص کار نشته دی. داسې مهم آپشن چې دی زه درته خپله هم چېرې دا زه کوم. ګورئ ډاونلوډ یور ډیټا، دا اوس ډېر مهم شی دی. دا ډاونلوډ دا معنا لکه ستا په جیمیل کې چې څومره ډیټا ده ته ډاونلوډ کې، نو په دې کلیک کړئ دې ته ډاونلوډ کولی شي. صحیح شو؟ ګورئ دلته لیکلي فارمیټ، دلته هر رقم ډیټا چې هغه څه کولی شي؟ ډاونلوډ کولی شي. سی وي څه چې دی پراته یې هر څه ډیلیټ ډاونلوډ کولی شي. یعنې ته غواړې خپل جیمیل اکاونټ ډیلیټ کړي. جیمیل اکاونټ ډیلیټ کولو طریقه هم ګورئ دا دلته شته دی. نو راشه ډیلیټ سروسز یور اکاونټ په دې به کلیک کړي. چې کله اکاونټ ډیلیټ کړې نو ډیټا ته څه کړه؟ ډاونلوډ کړه. وایي ډیلیټ سروسز ته دې ډیلیټ کړې. لکه ځینې سروسز لکه اکاونټ د یوټیوب چینل جوړ کړی هغه سروسز ډیلیټ کړي، یا سوچه اکاونټ دې ختمې بس ټول ختم کړه. دا ایمیل چې دا ډیلیټ کړي نو ته یې څه لیکلي؟ ډیلیټ یور اکاونټ. پاسورډ به درنه غواړي، پاسورډ دې لپاره غواړي چې آیا دا کس ته یې که نه. بس نیکسټ کړه. چې په نیکسټ کلیک کې دلته ریشه ټیک مارک ولګوه. यस देता हूँ टिक मार्क देता हूँ बस पर डिलीट का
परमानेंटली डिलीट کې بس ډیلیټ کار سبا ایمیل باندې سره د ډیټا هر څه شي ختم بشي. دا ایمیل ډیلیټ کولو طریقه هم دې نه تاسو زده کا د جیمیل سکیورټي ترازو مثال سکیورټي کې هم دا خبره ده get starts پاس دې ترازو چې دا څه شي ده ساینینګ ګوګل پاسورډ دې یاد اوته ها پاسورډ چینج کې دې نه چینج کولای شي موبایل نمبر ریکوري دا چینج کې ریکوري ایمیل پرې دی ریکوري ایمیل هم ګوره ګټه لري لکه تاسو نه کله چې پاسورډ د یاد اوزي نو تاسو نه دوه شي نه غواړي یا نمبر یا ریکوري ایمیل نو ریکوري ایمیل که در سره سیبل کومکی ایمیل در سره وي هغه یا جیمیل کې ارڅ هغه هم تاسو دلته لیکلی شي نور درته ښایي چې کوم نه اکټیو وي اوس یور ډیوایس باره کې معلومات درکوي دلته پیپل شیرینګ دی کنټینټس مثال څوک ځان سره اډ کې کنټینټس سره شي دلته څوک در سره اډ کولی شي ګاټ اټ کریټ کنټینټس امپورټ یعنې دا ډیټا دلته خپله راولي ښه نور دی کې د څوک بلاک کې یو کس ساته ایمیل هر وخت کې د هغه ایمیل بلاک کې چې را ماته نور ایمیل ونه کړی شي دلته به کلیک کې دا کس یوزر نیم یا ایمیل به دلته څه کړي ټایپ کړي چې کله د ټایپ کا بس هغه به څه شي بلاک بشي ښه نو دا ځینې سیټینګز دي پیمنټ سبسکرایب دا پیمنټ دی د سبسکرایب د دې لپاره پې دا خپله غټه موضوع ده دې کې موږ او تاسو کار نه لرو نو صرف مهم سیټینګ مې ورته وښوده چې څنګه موږ او تاسو پاسورډ دا شی نه چینج کوو دا دې نه هم دا اپشن نه خلاصي ګوره خلا ټو ډیوایس ته راځو یور ډیوایس لکه دغه ایمیل چې ته کله بل ډیوایس کې خلاصې مثال یو کس ته ایمیل باندې بل خواري کوي صحیح ده هلته خلاصوي نو که چیرته تا دا آپشن فعال کړی وي نو دا آپشن به څه کار وکړي چې کله هغه ستا کوم بل ځای کې که ته خپله خلاصې یا بل څوک خلاصوي نو تا ته موبایل ته میسج راځي یا کوډ به ته ورکړې هله به ته بل ځای کې دا خلاصولی شي لکه یور ډیوایس صحیح شو ساینټ دا په دې تاریخ دا اوس ګوره وینډوز زما ډیسک کمپیوټر دی دلته زه اکټیو یم ریسنټلی زه چېرته د 27 ورځې کې چېرته نه یم هغه شی ساین ان ریکوري ته راځم یعنې کله چې زه بل ځای کې دا ایمیل خلاصوم ما نه دی یو به کوډ زما یعنې بل ځای کې چې زه دې کمپیوټر نه بغیر بل ځای کې خلاصوم نو تا ته به کوډ رالیږي کوډ به ستا موبایل نمبر ته رالیږي یا دې لپاره چې دا کس ته یې که نه ګوره دا غټ سیکورټي ده موږ ته نو زه ورته یم صحیح ده دا آپشن زه فعالوم کنټینیو یور بس دا څه شو فعال شو صحیح ده دا موږ دې نه څه کولی شو فعالولی شو دې ځای کې هم شته دی دلته هم دا آپشن موجود دی دا دی دا ډېر ښه آپشن دی دا فعالوئ همیشه یې فعاله ساتئ ښه دې نه به تېر شو را به شو چې کله پاسورډ د یاده وځي څه وکړو چې پاسورډ د یاده وځي څه وکړو چې کله پاسورډ د یاده وځي تاسو نه به نمبر غواړي لکه دې ایمیل نه زه خپل وځم ساین آوټ کېږم راځم دلته احمد شاه خان 1999 د ایمیل ته زه ساین اوس ګورئ پاسورډ دې د یاده ووتلو نو چې پاسورډ د یاده وځي بیا به څنګه خپل اکاونټ ریسیټ کوو بل پاسورډ به نوی څنګه ورکوو نو په فارګټ پاسورډ به کلیک کړي اوس دلته ته انټر یور لاست پاسورډ لاست پاسورډ مې نه دی یاد تېر شوی زه ورته نه دی مې یاد بس ټرای انادر وی دلته اوس تا نه موبایل نمبر ګوره موبایل نمبر چې تاسو ورکړی دی آیا هغه لرې که هغه در سره وي ته وایې چې هغه لرمه نو هغه د تصدیق دپاره تا ته ویریفیکیشن کوډ رالي یا کوډ به ته بیا دلته کمپیوټر کې موبایل کې ورکړې نو ډایرکټ ته بیا نوی پاسورډ ورکولی شي ګوره زه ورته ټیک صحیح دا نمبر ما سره شته اخره کې چې ویشت دی کوډ یې ما ته راولېږه نو دلته کوډ تا ته په موبایل کې رالیږي
ا کوډ بدل تور کې ګوره ماته کوډ راغو دا کوډ دلته ګوره وسر کومه مثال لیکم شپږ نوي وشت یو شپېته وشت یو شپېته بس څه نیکسټ کا اوس دلته ګوره سم میسج به اوس تاسو ته راشي کریټ پاسورډ او کنفرم پاسورډ ګوره موبایل نمبر ګټه باندې خو دلته اوس پوه شوئ که نه چې دومره ضروري دی دا موبایل نمبر تاسو باید ولرئ یا ریکوري ایمیل به ولرئ یا به موبایل نمبر ولرئ دا دواړو کې یو تاسو ته شرط دی صحیح شو واپس راځم دلته جیمیل اکاونټ ته خپل راځم همدې اکاونټ ته نو دا ګوره پاسورډ چې کله تاسو نه ورسره هیر شي نو کوشش وکړئ موبایل نمبر ځان سره یاد وساتئ اوس واپس که سیټینګز ته راشو ګورئ همدې نه زه واپس ساین آوټ کېږم واپس همدې ایمیل ته ساین ان کېږم ګوره نیکسټ بیا ورته مانه پاسورډ یاد او دی فورګیټ پاسورډ نو ټرای نه دی زوړ پاسورډ دی نه دی یاد نه اوس دا موبایل نمبر هم نشته ښه بیا به څه کار کوې ورته زه دا نمبر نه لرم نو ګوره دا نه به اوس دلته څه پوښتنه کوي ایمیل یو ایمیل ته ورته ورکړه که دې ریکوري کې لیکلی وي که نه دې وي لیکلی یو ایمیل ورکړه چې دغه پاسورډ تا ته راولېږي او کوډ ویریفیکیشن کوډ تا ته راولېږي دلته ګورئ زه دا ایمیل خپل ورکوم چې دا ما سره دی دې ته دا ویریفیکیشن کوډ راولېږی دا دې کې خلاصوم ستاسو د پوهېدلو دپاره دلته راځم خپل دا جیمیل بل دلته خلاصوم اوس دا ایمیل دی زما ګورئ دا ما دلته ورکو صحیح شو ایمیل به ښه صحیح ورکول پس کلیکه نیکسټ اوس انټر کوډ ګوره دا کوډ ستاسو دلته رالیږي ډایرکټ ګوره راغی دا کوډ دلته ورکه کنټرول سی او دلته یې څه کړه کنټرول وي پیسټ سوري دلته راځم دا کوډ انتخابوم انتخاب کنټرول سی او دلته راشه کنټرول وی او نیکسټ ګوره اوس ډایرکټ نوی پاسورډ به ورکړئ صحیح شو یو ریکور Thank you. Confirm your access to correct email. Unfortunately, Google couldn't verify that. دا سم ساهور کوي خیر هغه څه ټیپس دي درنه که ځینې وخت مشکل وي کیسې پوښتنې کوي نو په دې شکل تاسو دا سیټینګ کولی شئ همدا موږ تاسو سره جیمیل کې اوسو خبرې سیټینګز کې چې تاسو ته انشاءالله پوه شوي به یاستئ پې نو نور مینج سیټینګز کې دې څه خاص خبرې کمې نشته دی نور خبرې ډېرې ډیپ خبره ضروري خبرې ما تاسو اکاونټ سټوریج انشاءالله ته بل ویډیو کې راځو چې ګوګل ډرایو ورته وایي هغه به انشاءالله تشریح کوو پرسنلایز کې خو مو درته وویله نننۍ موضوع د جیمیل سیټینګز ځینې سیټینګونه چې تاسو ته څه شوه تشریح شوه بل د سیټینګز زه پکې نه ګورم نو ښه وخت خدای په امان